ولسمشر غني امنيتي واکونو ته تاسې د احمدشاه بابا میر مسجدي خان او شهید احمدشاه مسعود وارثان یاست. له ارګه په خپرې شوې خبرپاڼې کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس د دې په بیانولو سره چې تاسې د دې وطن ساتونکي یاست او هر مسلمان افغان پر تاسې ویاړ کوي. تاسې د احمدشاه بابا میر مسجدي خان او شهید احمدشاه مسعود وارثان یاست چې نیک اراده او ژمنتیا د خپل وطن او د خلکو دفاع کوي او دغو اتلانو وینه ستاسې په بدن کې جریان لري. جمهور رئیس غني د سربازانو بریدمنانو او افسرانو د کورنیو چې د ملي نواميس او ځمکني بشپړتیا او د دفاع په خاطر خپل اولادونو په سختو شرایطو کې لري سیم تاسو ولي قدرداني وکړه. هغه ویل په تیر 2 کلونو کې تاسو د پام وړ پرمختګونو د ستایلو وړ دي. خلک امنیتي او دفاعي قواوې د دولت په واحد صف کې قرار لري. تاسو د ملت لمنځه راولاړ شوي یاست او ملت تاسو ترڅنګ دی. د هیواد جمهور رئیس څرګنده کړه تاسو ثابته کړه چې تل د جګړې په ډګر کې بریالي یاست او دښمن هیڅکله په دې قادر نشو چې جمهوریت سقوط او دوه جغرافیه رامنځته کړي. هغه تاریخ چې تاسو پرېږدي د ویاړ سرښندنې ژمنتیا او ملي یووالي تاریخ دی. هغه زیاته کړه ستاسو اعلی اثر قومندان د تل به تیر ستاسو وړاندیزونو ته عملي بڼه ورکوي. جمهور رئیس له بین المللي شریکانو سره د افغانستان اړیکو ته په اشاره وکړه. سختو شرایطو کې بین المللي دوستان زموږ ترڅنګ ولاړ دي او زموږ ګډو او متوجه غاښونه له موږ یو بل سره پیوند کړي یو. جمهور رئیس غني وویل ستاسو د وسلوال پوځ منصبینو ژمنتیا سرښندنې ظرفیت له برکته د افغان ولس پخوانۍ هیله چې دایمي سولو ثبات د عملي کېدو په حال کې ده. هغه زیاته کړې موږ د جنګ غوښتونکي نه یو ځکه زموږ ټول عمر په جوړولو کې تیر شوی دی او جنګ پر موږ تپل شوی دی. د افغانستان دښمنانو غلطه محاسبه کړې چې په بریدونو به یې وتښتو خو موږ د تیښتې خلک نه یو. موږ د دې خاورې د اتلانو بچیان. جمهور رئیس په ټینګار سره چې موږ دوامدارې سولې او د ثبات پر لور ځو ویل موږ په اساسي ډول مذاکراتو کې برخه اخلو په اصولي ډول پر اختلافاتو خبرې کوو. موږ د سولې د ټینګښت لپاره اراده ظرفیت او وړتیا لرو. جمهور رئیس د وسلوال پوځ اعلی اثر قومندان سربازانو بریدمنانو افسرانو او جنرالانو ته ډاډ ورکړ چې د خپل تمویل تجهیز او روزنې په برخه کې هیڅ راز اندېښنه ونه لري یوه ورځ به هم له امکاناتو پاتې نشي. جمهور رئیس طالبانو ته په خطاب کې ویل دا څه ډول جهاد دی چې غواړي یوازې خپل مسلمانان افغانان هدف وګرځوي. تاسو د منابع حیب او میل او د افغانانو له معتدلو مواره هیواد آبادي په برخه کې بله لاسته راوړنه نه لري. جمهور رئیس د ملکي خدمتونو ادارو ته په خطاب کې ویل زموږ امنیتي او دفاعي قواې د وطن خلکو د خدمت په خاطر خپل ژمنتیا ثابته کړې. اوس چې تاسو د امنیتي او دفاعي ځواکونو له ملاتړه برخمن یاست باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړئ. د هیواد جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې ویل موږ په ژمنتیا تدبیر او تحلیل ګواښونو مدیریت کوو. په دغه کتنې کې د 201 سیلاب قلي اردو قومندان تورن جنرال عبدالهادي ترین په خپلو خبرو کې ویل د وسلوال پوځ اعلی اثر قومندان د ټولو لارښوونو اطاعت کوو. نوموړي د شهیدانو وارثینو ته د شهیدانو د معاشونو په ورکړه کې او د دوی د کورنیو د استوګنې نمرې په ویش د اسانتیاو لپاره د نوې طرحې په ایجاد په خاطر خپل وړاندیزونه بیان کړل. همداراز د یاد قلي اردو یو افسر جګړن محمد عرفان سلنګي د وسلوال پوځ اعلی اثر قومندان او جمهور رئیس له دوامداره ملاتړ څخه د مننې پر مهال وویل ستاسې ملاتړ د دې لامل ګرځي چې د خپل هیواد او خلکو څخه په سرلوړي او مطمئن ډول دفاع وکړو. جمهور رئیس غني د 201 سیلاب قلي اردو څخه د کتنې پر مهال د دغه قلي اردو له سربازانو بریدمنانو او افسرانو سره په جلا ډول هم وکتل. په دغه کتنې کې دوی د خپل وړتیا ظرفیت همغږۍ په اړه معلومات ورکړل. له خپلې خاورې او ملي نواميس څخه د دفاع په خاطر هر ډول سرښندنې ته چمتو دي. جمهور رئیس غني سربازانو بریدمنانو او افسرانو ته په خطاب کې ویل تاسو د داعش ملا ورماته کړه او دې وطن ته صادق او رښتیني بچیان یاست. هغه زیاته کړه ستاسو په تشکیل توجه او امکانات کې هیڅ راز تغیرات نه راځي. جمهور رئیس ویل دې چې تاسو د خپل وړتیا ظرفیت او همغږۍ ډاډ راکړ مننه کوم. تاسو خپل ژمنتیا او وطن دوستي په عمل کې ثابته کړې ده. ډېره مننه چې ویډیو مو سره تر پای وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلی ویډیو د